أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن ډیر زیات مهربان ذات. علم القرآن دا قرآن خودلی دی. خلق الانسان علمه البيان هغه انسان پیدا کړی دی دته بیان او وینا کول خودلی دی. الشمس والقمر بحسبان نور او سپوږمۍ په حساب سره روان دي. والنجم والشجر يسجدان او ستوري واخه او ونی دواړه سجدي کوي. والسماء رفعها ووضع الميزان او اسمان لره دا هغه پورته اوچت کړی دی او تله اخی مقرر کړی دا. الا تطغوا في الميزان د دې لپاره چې تاسو په تله کې تیری ونه کړئ. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان او تاسو په انصاف سره وزن برابروي او په تول کې کمی مکوي. والأرض وضعها للأنام او زمکه لرا هغه د ژوندو لپاره غوړولې ده. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام پدې کې میوې دي او د پوخونو والا د کجورو ونې دي. والحب ذو العصف والريحان او د وخو بوسو والا دانی دي او خوشبویا ګلان دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو ای انسانانو او پیریانو تاسو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوي او تر منکرېږي. خلق الإنسان من صلصال كالفخار انسان یې د کودري پشان لوچی کړنګیدون کې خټینا پیدا کړی دی. وخلق الجان من مارج من نار او جان د پیریانو پلار یې د اور د خالصي بیلوګي شغلینا پیدا کړی دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ. رب المشرقين ورب المغربين هغه د جمی او د اوړي د دواړو مشرقونو رب دی او د جمی او د اوړي د دواړو مغربونو رب دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان هغه دو سمندرونه بیولی دي په دې حال کې چې یو لبل سره ملاویږي. د دواړو په منځ کې یو پرده ده چې په یو بل باندې نه ورګډیږي. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان لدواړو د سمندرونو نه ملغلري او مرجان راوځي. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام او خاص هغه لري دی په سمندر کې بادبان پورته کړی شوی بیړۍ لکه غرونه. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هر هغه څوک چې په دې ځمکه باندې دي فانی کېدونکي دي او باقی به پاتې شي ستا د رب مخ یعنې ذات چې د جلال او د عزت خاوند دی. فبأي آلاء
ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن لدغه سوال کوي هر هغه څوک چې په اسمانونو او ځمکه کې دي هر وخت هغه په یو کار کې دی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ سنفرغ لكم أيها الثقلان زرد چې مونږ به تاسو ته وزګار شو اے دوه درنو قبیلو یعنی انسانانو او پیریانو فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان اې پیریانو او انسانانو ډلې کچری تاسو د دې طاقت لرئ چې تاسو د اسمانونو او ځمکې د غاړو نه بهر وځئ نو وځئ او تاسو به بهر اونوتلی شئ مگر په قوت او زور سره فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران پتاسو دوالو ډلو باندې با د اور خالص لمبي او لوګي درخوشي کړی شي بیا به تاسو د یو بل سره مدد نشئ کولی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان بیا چې کله اسمان سری کړی شي نو سور رنګه ګل بشي لکه د سرې سرمنې فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان نو په دغه ورځ کې به د خپلې ګناه په باره کې نه د انسان نه پوښتنه کولی شي او نه د پیري نه فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام مجرمان با په خپل نخو سره پیژندلی شي نو د مجرمانو تندي او قدمونه با ونیولی شي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون دا هغه دوزخ دی چې مجرمانو یعنی کافرانو به دا دروغ ګڼو يطوفون بينها وبين حميم آن دوی با دغه دوزخ په مینس کې او د ډیرو ګرمو اوبو په مینس کې ګرځي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ ولمن خاف مقام ربه جنتان او د هغه چا د پاره چې د خپل رب په وړاندې د ودرېدلو نه یریږي دوه جنتونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ ذواتا افنان دغه جنتونه د ډیرو ډیرو سانګو والا دي
فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ فيهما عينان تجريان په دغو دواړو جنتونو کې دوه چینې دي چې بهیږي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ فيهما من كل فاكهة زوجان په دغو جنتونو کې د هرې میوې نه دوه قسم دي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان په داسې حال کې چې دوی به په داسې فرشونو باندې تکیا وهونکي وي چې د هغو استرونه به له پیړو ریخمو نه جوړ وي او د دواړو جنتونو میوې به نږدې وي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان په دغو جنتونو کې به د سترګو رامنه کوونکې حورې وي چې له دغو جنتي خاوندانو نه به مخکې دوی ته نه بل انسان لاس وروړي وي او نه پیري فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ كأنهن الياقوت والمرجان گویا کې دغه حورې یاقوت لال دي یا مرجان دي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان د احسان بدل ندی مگر احسان او نیکی کول فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ ومن دونهما جنتان او د دغو دواړو نه غیر دو نور جنتونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ مدهامتان تک تور دي لډیر شینوالی او خړوبوالی نه فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ فيهما عينان نضاختان په دغو دواړو کې دوه جوش وهونکي چینې دي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ فيهما فاكهة ونخل ورمان په دغو دواړو کې میوې او کجوري او انار دي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ فيهن خيرات حسان په دغو جنتونو کې ډېرې غوره یعنی نیک سیرت ډېرې ښکلې حورې دي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ حور مقصورات في الخيام
په خیمو کې محفوظ ساتل شوی هوی بوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. چې له دغو جنتی خاوندانو نه به مخکې دوی ته انسان لاس وروړي وي او نه پیری. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. په داسې حال کې چې تکیه کوونکي بوي په شین رنګا بالښتونو او په ډیرو نفیسو ښکلي فرشونو باندې. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو تاسو اے انسانانو او پیریانو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کم یو تکذیب کوئ. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ډیر برکتی دی ستا د رب نوم چې د جلال او د اکرام عزت ورکولو والا دی. صدق الله العظيم.